د کلي میلمستون او کلیوال ژوند. دا د شیرانیو یا مرانیو پښتنو د یوه قبایلي مشر میلمستون دی. دا وخت پکې د کورنۍ غړي او میلمانه ناست دي. خپله دې مشر د ژوند ډیره برخه په متحده عربي اماراتو کې په خوارۍ کې تیره کړې ده، خو اوس یې ژوند ښه دی. 14 زامن لري او اکثره باسواده او پر حکومتي څوکیو دي. دغه قبایلي مشر 4 ودونه لري او د 4 ودونو کولو لامل داسې بیانوي. یو چې د سړي ځواني سي بیا له ده ځای بیلیارۍ کږي. نو ما له دغې ځخه مطلب د اول وخت الله پاک له دې غلطو له بیلیاریو له دولو ټولو ځا ساتلی او ډېر شکر یې ادا کوم چې بیا ما کله واده کړی دی. یو واده ما ته پلار را کړی دی. له دې بعد مطلب دی بیا نور ودونه ما کړي دي. په دغه نیت مې کړي دي چې په نورو بندو ګلیو کې ګرځم نه، دا بوج ضایع کوم نه، او د واده کول مطلب دی د پیغمبر سنت او د خدای مطلب دی اجازه ورکړی مجلس دی. په دغه نیت باندې مې کړي دي. د پښتنو په دې شیراني ولسوالۍ کې اکثره داسې پښتانه شته چې 4 ودونه لري. د 3 او 2 ودونو کسان بې شمېره دي. ځینې وایي دا چې په قبایلي ژوند کې یې له تربره سره سیالي په مال او نارینه اولاد وي، ځکه نو دوی ډیر ودونه کوي. موږ لکه د نورې دنیا داسې زموږ امن حفاظت نسته، لکه په یورپ کې یا په امریکا کې یا په روس کې یا په عربو کې. وراره یوه ورځ 5 مړه وي، بله ورځ 3 مړه وي، بله ورځ 4 مړه وي، بله ورځ 1 مړ وي. د سړي یو زوی وي د نیستۍ لیادبه، هغه مړ سي لیا په ښه کې لیا په بده کې لیا دی بیلیارې وي. که ډېر زویان وي بیا به مطلب د ورته ډول څه که یو دوه په دا بې باکیو کې ولاړ، دا یو دوه به بیا ورپاتې سي. یو خو همدا سوچ دی. دویمه خبره له دغه سره داسې هم ده چې دلته مطلب دی چې څوک هم مطلب دی یو پر بل باندې مطلب دی بالاتر مطلب دی لاس اچوي، هغه د مال له وجې چې دی په مال کې کمزوري وي، یا په سورس کې د زبان لخوا، یا د تعلقاتو لخوا، یا د بچیانو لخوا. نو په دغه وجې دا ودونه هم خلک ډیر کړي. د همدې شیراني ولسوالۍ بله څنډه او د هریپالو پښتنو سیمه، په دوی کې هم لکه د شیرانیو پښتنو د ډیرو ودونو کسان ډیر دي. دغه کس هم 4 ودونه لري او له 4 واړو سره یو ځای په یوه کور کې اوسي. خدای وایي یو واده تر ټولو ښه دی، که نه وي نو د ده په خبره بیا تر 2-4 ښه دي. دا بیا یم چې دا ما الله پاک کلم وهلی یو، خو صرف یو واده خو چې کوم و، اول واده خو ما زه په دوبۍ کې ومه، سیدلي پلار هغه دعا ورسره کړې وه زما لپاره، راله غوښتې وه، منګني ورته بیاسته، ستنچیره ورته بیاسته، هر څه ورته یاسته. او لا بعد یا ته بیا زه دغه هم اوس یو څه وخت وسو بیا سړی ته یې وغواړی ښه ومه غوښتله، ښه دی غوښت. زه و دا خلکو ته یم زه یم به په دنیا کې یو واده بس له هغه سره به ته خوشحاله یې، مطمئنه به یې. د ادبې خو بیخي ناورین دي. تر دا ادبو بیا دغه ښه ده وروره، دا ور 3 ور 4 کږه ته له دوی هم درک ورک وي سړی، هی وستا د چارې کښېوتلو او بس بیا دغه کیسه پر ښه ده د ازما واله. دغه قبایلي مشر وایي دوی له ښاري ژونده او تعلیمه لرې پاتې سوي دي او ښځې هم له خپل حقه ناخبرې دي او همځکه نو پکې د ډیرو ودونو کول اسانه دي. دغه هریپال مراڼی دغه له موږ لږه له تعلیمه له شهري ژونده دا موږ اوټ خلک د غرو خلک. اوس که به تا د چا لور غوښته غم دا نه وس مړی نو ټیک دی، خو 4 روادي خو ورک د هغې خو ګر سر واک اختیار نه و، نو هغه هم بیا خفه به هم نه وه چې زه یې دلته څه له ورک، هغه هم په یوه دریا نه وه خبر. سړی مې یو ځای په مودوي دی دغه ځای. په شیراني ولسوالۍ کې د ډیرو ودونو د دود لاملونه له بې سوادۍ او تربورګلوۍ سره
شتمني هم ده ځکه چې د دې سیمې اکثره پښتنو په متحده عربي اماراتو کې خوارۍ کښلې او په لږ وخت کې یې ډېرې شتمنۍ ګټلې دي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې زموږ اولاد ډیر وي نو د ډیر اولاد له کبله زه ورور او تر برته چې دی زه به د ده یو کومه ډومیننسي چې د دا برقراره وي یا زه داسې یم چې زه زورور یم زما دونې اولاد دی لکه ما چې ول پښتانه وایي چې تر برته بې وروره مسې ورور ته بې زویه مسې. داسې ویل کیږي چې د نن څخه 50 یا 60 کاله له مخه مراڼی او اریپال به باقاعده افغانستان ته تله هلته به انج وهل د ډېره غربته څخه. بیا داسې وخت راغلی چې دوی د عربي هیواد د امارات ته ولاړله. دوی ډېرې ښې روپۍ وګټلې. هغه د روپیو له وجې هم د دوی سره د روپۍ د پر ځای د لګولو دغسې خاص لاره نه وله. دوی دغه هم وګڼل چې زموږ دغه هم یو مشغله کېدلی سي چې دا خپلې روپۍ داسې ولګوم چې زه 2-3 ودونه وکړم. دلته د شیرانیو او هریپالو پښتنو اکثره هغه کسان چې 2-3 یا 4 ودونه یې کړي دي هغوی خپله دغه دود له بېسوادۍ سره تړي او همدوی وایي اوس چې بېسوادي د پخوا پرتله کمه سوې ده دغه دود هم کم سوی دی.